چین تازه افغانستان سره د جنگي الوتکو مرسته کوي. سلام وخت بخیر، ستړي مشئ. چین د افغانستان دفاع وزارت سره د څو جنگي الوتکو مرسته کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه څو الوتکې به ډېر ژر چین د دوی په واک کې ورکړي. د دغه وزارت ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د چین له لوري مرسته کېدونکې الوتکې به د چینایي پیلوټانو لخوا اداره کېږي، خو موږ به ترې په سرحداتو کې مؤثره استفاده وکړو. نوموړي زیاته کړه چین ژمنه کړې چې 4 جنګي جټ الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته ورکړي او له دغه الوتکو به د دفاع وزارت د سرحداتو په ساتنه کې ګټه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم هڅې روانې کړي ترڅو افغان ځواکونو ته لا ښې مسلکي زده کړې ورکړي. چین دا پریکړه له هغې وروسته وکړه چې په پاکستان کې په چینایي انجنیرانو خونړی برید ترسره شو، پکې چینایي انجنیرانو ته مرګ ژوبله واوښته او پاکستان ونه توانېده چې د چینایي انجنیرانو قاتلین پیدا او چین ته وسپاري. چین په سیمه کې د ځان د امنیت لپاره د طالبانو ملګرتیا غوره وبلله. چین په وروستیو کې د نورو مرستو د دوام ژمنه هم کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه واخې شي.